د ټیک ټاکر اعظم خان ویډیو راغله. د ټیک ټاکر اعظم خان غلطه ویډیو چا وایرل کړه؟ ټیک ټاکر اعظم خان څوک دی؟ ګرانو ملګرو، زه بیا ستاسو سره مخاطب یم. خپل یوټیوب پاڼې نه فاضل اکمل افیشل څنګه تاسو ته پته ده چې په یوټیوب او فیسبوک او خاص کر ټیک ټاک باندې دغه یو ټرند چلیږي چې د اذان خان ویډیو وایرل شوې ده. نو راځئ ګورو چې دا حقیقت دی او که نه دروغ دي. نو څومره ملګري چې زما سره زما د یوټیوب په پاڼه باندې فرست ټایم ما ګوري، نو مننه به یې دغه معمولي شانتې ریکویسټ چې زمونږ یوټیوب چینل ورسره سبسکرایب هم کړئ او د ګنټۍ نشان هم ورسره ووهئ. راځو به د اذان خان طرف ته چې اذان خان څوک دی او د ده ویډیو چا وایرل کړه او دغه غلطه ویډیو وایرل شوې یا نه ده. نو که تاسو وګورئ، هر سړی د خپل یوټیوب پاڼې دپاره او خاص کر د فیسبوک پیج دپاره او بیا د ټیک ټاک آی ډي دپاره شروع دي چې زمونږ دغه پیجونه ټیک ټاک آی ډي او د یوټیوب پاڼه مخکې شي. نو ټول خلک دغه دپاره شروع ده، هېڅ قسم څه داسې ویډیو نه ده وایرل شوې. دغه یو ګیم دی، دغه یو ټرند دی، دې خلکو ځان دپاره جوړ کړی دی. نو نور څه داسې هېڅ قسم ویډیو نه ده راغلې، خو دغه خلکو یو خپل ټرینډ او هغه جوړ کړی دې دپاره چې زمونږ ویډیوګانې مخکې شي، زمونږ پیجونه مخکې شي. نو د دغه دپاره خلک شروع دي. انشاءالله راځو به ستاسو دپاره ټایم په ټایم مونږ اپډیټ شیر کوو. چېرته مې ښه د باد بریالي اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.